خرازو ګوري موډیم انسټالیشن ته تاسو دا موډیم دی کمپیوټر ته واچو ما سره وینډوز هم فرش ته تر اوسه انسټال هم نه دی دلته کې دیسی تاسو د ډیس پی سي ته راشئ یا ایکسپلورر ته راشئ دې برخه کې وګورئ د دې آیکن راغلی دی صحیح ده دا څه ډول موډیم دی موډیم ډېر قسمونه لري ډېر ډولونه لري هر یو خپل انسټالیشن غواړي خو طریقه یې سیم دی یو شان د دومره خاص فرق پکې نه وي دې ته ویل کېږي براډ بینډ موډیم مطلب هغه موډیم چې هغه د سیم کارت په ذریعه باندې کار کوي څه په ذریعه باندې سیم کارت به تاسو د یو نیټورک سیم کارت به ځان سره ولرئ مثلا تاسو سره به یا د اتصالات سیم کارت وي دلته کې افغانستان کې چې دي که نه یا به روشن د سره وي او یا به مثلا تاسو سره د ایم ټي ایم وي وغیره سلام دی وي او یو بل شبکه هم ده که نه هغې ته څه ویل کېږي افغان وایرلیس افغان بي سي دی شو خو ټول موډیم چې وي هغه د ټولو سیم کارتونو ته کار نه کوي یو نیم موډیم داسې وي چې صرف د یو نیټورک ته کار وکړي دې ته موږ نیټورک وایو اتصالات روشن امټن نو ګورئ تاسو دا موډیم کمپیوټر ته واچوئ سمپلی دلته راشئ دا راخلاص کړئ موبایل پارټنر یو سافټویر دی دا انسټالوئ دې کې څه شی مهم دی موبایل پارټنر سافټویر موبایل پارټنر دا سافټویر به تاسو انسټال کړئ موبایل پارټنر دی فولډر ته به راشئ دا سیټ اپ به یا کاپي کې یا به ډایرکټ وینډوز نه ډبل کلیک ور باندې وکړي دا موډیم خپل اساسه حافظه لري میموري لري هماغلته کې دا تیار سټور دی ذخیره دی تاسو به داسې دا سیټ اپ باندې کلیک کړئ نیکسټ به کوئ او بیا به اګري نیکسټ انسټال دا به څو منټه پرېږدئ تر څو انسټال شي تاسو سره ښه دا چې انسټال شي اخر کې به څه راشي فینش بس دا به دې ځینې کلوز کړئ کلوز نه وروسته کې د سیم اورجن هاز بین بین انسټالو دلته موبایل پارټنر په نوم باندې یو سافټویر تاسو سره راغلی وي او دلته کې دا لاندې وګورئ د دې دا ډرایور انسټالیږي نو دغه برخه کې تاسو به موډیم کمپیوټر نه ریمووئ چې مکمل دا هر څه انسټال شي د دې نه وروسته چې دا انسټال شو تاسو به د موبایل پارټنر د سافټویر باندې کلیک وکړئ یا د خپل اتومات راخلاصېږي بغیر د کلیک نه دا راخلاص شي تاسو سره اوس وی د سیم کارت هاز ناٹ بین ډیټیکټډ سیم کارت پکې نشته دی ښه نو کله سیم کارت کار ونه کړي که نه یو ځل به دا موډیم تاسو بیرون کړئ سیم کارت به پکې وباسئ بیرته به دوباره واچوئ مطلب پلګ ان پلګ به کوي ان پلګ وی پلګ به کوي هغې نه وروسته چې سیم کارت قبول شي لاندې دلته کې به تاسو ته انتن راشي WCDMA اتصالات صحیح ده نو دا زموږ تاسو سره خو سیم کارت شو خو فلحال دلته کې انټرنیټ کار نه کوي ځکه تاسو د دې پروفایل نه دی جوړ کړی سم نه دی جوړ کړی پروفایل به دې لپاره جوړ کړئ پین وغیره به ورکړئ د پروفایل لپاره به تاسو چیرته لاړ شئ ټولز ته به لاړ شئ آپشنز باندې به کلیک وکړئ آپشن کې به پروفایل مینجمنټ ته راشئ او نیو باندې به کلیک وکړئ دلته کوم پروفایل فلحال نشته نو دلته کې دا نیم مهم دی او APN مهم دی دا نورې برخې مهمې نه دي نیم مهم دی نو نیم د اتصالات خپل نوم دی مثلا د سلام خپل نوم دی هر خپل نوم لري دلته صحیح ده مثلا د MTN چې دی MTN فاصله 3G دی نو دلته کې ما ولیکل چې اتصالات ځکه موږ سره سیم کارت اتصالات او د اتصالات APN ډېر ساده دی انټرنیټ تنا انټرنیټ ولیکئ تاسو دلته د بعضو سخت وي لږ ذره مثلا د MTN دی تاسو به لیکئ چې internet.mtn.com.af د سلام نوم کې سلام دی او په APN کې سلام دی دواړه سلام دی خلاص نو موږ اتصالات سره کار دی فلحال سیم کارت د اتصالات دی نو دلته کې زه راځم ما صرف لیکم ورته انټرنیټ دا ولیکل شو بس دا به سیف کړئ سیف نه وروسته کې ډیفالټ یې کوئ
کم دا یو سیم کارت تاسو کاروئ که ډېر نور کاروئ بیا مه ډیفالټوئ بیا دې دا دایمي نه وي نو دا داسې وکېږي اوکې نو وروسته وګورئ تاسو سره اتصالات راغی اتصالات غلط دی که نه نو تاسو به آپشنز ته راشئ پروفایل منیجمنټ ته ایډیټ به یې کړو څه به یې کړو ایډیټ اتصالات دا انټرنیټ صحیح شو سیف شو اوکې دین وروسته کنیکټ بټن باندې کلیک وکړئ دا به تاسو سره کنیکټ شي دا به تاسو سره څه شي کنیکټ شي کنیکټ شو بس تاسو کمپیوټر کې به انټرنیټ روان شي موبایل پارټنر سافټویر د انسټالیشن تاسو ویډیو ورته وګورئ هلته پوره راغلی بیا نو تاسو لاړ شئ او دې کې مختلف قسمه مطلب برخو ته تللی شي تاسو به انټرنیټ فعال شي نو بیا تاسو چې کله انټرنیټ کاروئ کوشش وکړئ ځان لپاره ګوګل کروم انسټال کړئ یا فایرفاکس وغیره هغه براوزر یې تیز کار کړي دا موبایل پارټنر شو